امریکا د افغانستان تجزیې ته پلمې لټوي او د بایډن خبرو ته د طالبانو سخت ځواب وایي. یوازې متحد ملتونه یرغلګر ماتوي. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا ولسمشر جو بایډن هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې ویلي وو ګواکې افغانستان د یووالي وړتیا نه لري. د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن جمعه د سلواغۍ په لومړي په خپل ټویټر لیکلي نفاق بهرنۍ پدیده ده چې یرغلګرو د خپلې بقا لپاره لمن ورته وهلې، خو افغانانو د ګډې اسلامي عقیدې، ګډ وطن او ګډو تاریخي ویاړونو پر مټ هغوی ته ماتې ورکړې دي. د بلخي په باور ویشلي ملتونه نه بلکې یوازې متحد ملتونه کولی شي د سترو یرغلګرو او امپراتوریو د زوال سبب وګرځي. نوموړي زیاته کړې چې د اشغال له پای وروسته د طالبانو سرپرست حکومت په کمو سرچینو او لږ وخت کې سراسري امنیت ټینګ او واحد مرکزي نظام جوړ او ولس یې متحد کړ. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې هیڅوک دا هیواد تر واحد دولت لاندې یو موټی کولی نشي. نوموړي ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته له سختو نیوکو سره مخ شوی، خو هیڅکله به هم بخښنه ونه غواړي. بایډن چې چهارشنبه د مرغومې پر 9 یې د خپل حکومت یو کلنۍ کلیزې په مناسبت یو خبري کنفرانس ته خبرې کولې، ویل چې رښتیا هم افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او دا هیواد د یووالي استعداد نه لري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.